زما سره خپرونه کې میلمه دی مولوي صاحب شکرالله عزیزي چې دی دیني عالم دی. دته ښه راغلاست او ستړي مه شوئ. مولوي صاحب محترم په خیر راغلئ، ستړی مه شئ او د دغې مبارکې ورځې مبارکي هم تاسو ته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم او ستاسو لیدونکو ته الله تبارک وتعالی مو ټول په صحت او عافیت کې ولري، خوشحاله اوسئ، ودانه اوسئ. ډیره ډیره مننه. ښه را به شو دې به دواړه بحث وکړو مولوي صاحب محترم چې خپله د عرفې د ورځې د فلسفې یو څه د شالید په تړاو یې راته ووایي چې دغه ورځ ولې مقدسه ورځ ده، ولې بهتره ورځ ده. بیا به انشاءالله د دې ورځې په تړاو نور هم بحث او خبرې دواړه کوو. اصل کې د عرفه دپاره څومره الله تعالی چې فضیلت ورکړی نورو ورځو دپاره یې نه ده ورکړی. که موږ تاسو قرآن کریم ته رجوع وکړو، الله تبارک وتعالی فرمایي والفجر ولیال عشر. دلته مفسرین کرام فرمایي چې الله تبارک وتعالی قسم په فجر باندې یاد کړی او په 10 شپو باندې. نو مفسرین کرام وایي مراد دغه 10 شپو نه دغه 10 اول د ذوالحجې دي چې اول د ذوالحجې نه شروع تر 10مه پورې په 10م کې ورځ د اختر جوړیږي او په 9مه کې ورځ د عرفه جوړیږي. همدارنګه په روایت د بخاري شریف د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه فرمایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. نشته داسې ورځې چې په هغه ورځو کې ډېر عمل الله تبارک وتعالی ته محبوبي مګر هغه دغه 10 ورځې اول د ذوالحجې دي. همدارنګه هغه ابن عدي د خپل کتاب الکامل کې په روایت د ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت راوړي. هغه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اذا کان یوم عرفه، کله چې ورځ د عرفه شي نو ینشر الله تعالی رحمته، الله تعالی خپل رحمت وغواړي. بیا وایي من سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنیا قضاها له. څوک چې په دغه ورځ کې د الله تبارک وتعالی څخه هر څه وغواړي، که هغه حاجت د دنیا نه وي او که حاجت د آخرت نه وي، الله تبارک وتعالی هغه ورته پوره کوي، هغه ورته قبولوي. همدارنګه په مصنف د ابن ابي شیبه کې په روایت د عایشه بیبي راځي. عایشه بیبي فرمایي چې الله تبارک وتعالی په جمعې په ورځ کې یو ساعت یې هغه ساعت کې چې هر څوک دعا وکړي او مطابق داغه ساعت راشي، الله تبارک وتعالی دعای ورته قبلوي او دعای ورته نه ردوي. همدارنګه دغه ساعت په ورځ د عرفه کې هم ایښودلی. که هر څوک په ورځ د عرفه کې دعا وکړي، الله تبارک وتعالی دعای ورته نه ردوي، دعای قبلوي. نو دومره فضیلتونه الله تبارک وتعالی چې دې 10 ته ورکړي، خصوصا دې عرفې ته نورو دپاره نه دي ورکړي. بله بله مننه. ښه په دې به دواړه بحث وکړو قدرمن مولوي صاحب چې عرفه یا د عرفې ورځ یا عرفات د حج سره څه تړاو لري؟ یعنی حج او عرفات څومره سره په اصطلاح تړلي دي؟ یعنی د حج د ارکانو څخه یو هم عرفه ده، که چیرې عرفات سره نشي حج هم نه کیږي. څومره بهتره ده یا څومره غوره ده چې خپله د حج او عرفات سره اړیکې یا ارتباطات دي؟ اصل کې خو علماء کرام دا فرمایي چې دین هم د ذوالحجې ته ولې عرفه ویلی شي. نو امام نووي رحمه الله د خپل شرح چې مسلم شریف باندې لیکلی هغه کې فرمایي، ابن حجر اسقلاني رحمه الله په فتح باری کې فرمایي او عیني رحمه الله په عمدة القاری کې فرمایي. هغه وایي د نهم د ذوالحجې ته په دې دپاره عرفه ویلی شي چې په دې ورځ کې دا حاجي صاحبان ځي په عرفات غونډۍ کې درېږي او الله تبارک وتعالی سره راز و نیاز کوي. او دا کم تړاو لري؟ بخاري شریف کې حدیث راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج عرفات ده. یعنی په دې معنا چې یو عمده رکن د حج هغه شی دی عرفات دي. د دې لپاره علما کرام فرمایي که د څوک په عرفاتو کې ونه درلیدل نو دغه حج نه کیږي. ولې یو رکن د حج نه دا ده چې باید عرفاتو غونډۍ کې ودرېږي، هلته الله تبارک وتعالی سره خپل ریاض و نیاز وکړي. ښه د دې ورځې د تاریخي روایاتو په اړه مو که راته ووایه چې د عرفات ورځ کې پرته له دې چې حاجي صاحبان به هغلته ودرېږي حج کې او د حج یو رکن دی، نور کومې پېښې شوي دي؟ مثال د حضرت بابا آدم علیه السلام او بیبي حوا یو ځای کېدل په دغې ځای باندې، نورې هم دغسې څه تاریخي پېښې یا څه شالید لري که نه دغه ورځ؟
داسې ده دې دپاره علما کرامو ځینې روایتونه ذکروي چې مثلا په ورځ د عرفاتو کې دغه ځینې هغه تاریخي پیښې شوي دي لکه مثلا تاسو څنګه چې اشاره وکړه د آدم علیه السلام راکوزېدل یا د آدم علیه السلام حوا بیبي سره د ملاقات ټیوي دغه شوي خو اما هغه شی چې موږ تاسو ته په اصح روایاتو کې ثابت دي نو هغه ده چې دغه فضایل د عرفات پکې ذکر شوي دي او دا لیکلي چې د عرفات یو رکن د حج ده او دومره فضایل ده چې هغه الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې ورته اشاره کړې او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته په احادیثو کې اشاره کړې. ډېر علي په زړه پورې. ښه رابو شو په دې به دواړه بحث وکړو چې د عرفې ورځ ارزښت اهمیت څومره مهم دی په موږ مسلمانانو کې په اوس مهال کې. مثال موږ دوه ډوله مسلمانان یو هغه دي چې هلته په سعودي عربستان کې دي حج کوي او بل موږ او تاسو یو چې د سعودي عربستان څخه لري. د دغې دوه ډلو مسلمانانو چې عبادت باید څنګه وي، مثال موږ کوم عبادت وکړو په عرفې په ورځ او هغه هلته باید څه ترسره کړي؟ اصل کې لازم دا ده په ورځ د عرفه کې علما کرام فرمایي چې بهترین طریقه دا ده په دې ورځ کې باید روژه ونیول شي. خو اما ستاسو خبره چې بعضې مسلمانان په حج کې مراسم د حج ادا کوي نو هغوی دپاره حکم د عرفې څه شی ده او هغه مسلمانان چې بغیر د مراسم د حج ونه کوي نو علما کرام فرمایي هغه مسلمانان چې مراسم د حجو کې شرکت نه لري دیو باندې مستحب ده روژه نیول او هغه څوک چې مراسم د حجو کې دیو باندې روژه نیول مستحب نه ده. نو ولې مستحب ده؟ په دې خاطر روایت د مسلم شریف ده ابو قتاده انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم عرفه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې روژه د عرفه څه حکم لري؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل یکفر السنه الماضیه والباقیه. روژه نیول په ورځ د عرفه کې د یو کال شاتني او د یو کال مخکیني ګناهونه ورته الله تعالی معاف کوي. نو دلته امام نووي رحمه الله فرمایي نو دا مخکینی او شاتنی کال به څنګه معلومو؟ هغه فرمایي نو کوم یو چې دا ذوالحجې نه وړه شاتی نو دا به شاتنی کال راشي او کوم یو چې د محرم نه شروع کیږي دا مخکینی کال راځي. نو دلته علما کرام فرمایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خو فرمایل چې الله تعالی ګناهونه ورته د انسانانو د 2 کالو معاف کړي. دا کم ګناهونه ورته معاف کړي؟ ابن حجر اسقلاني رحمه الله امام نووي رحمه الله فرمایي د دې نه مراد هغه ګناه صغیره دي چې الله تبارک وتعالی صغیره ګناهونه ورته معاف کړي. نو موږ په شریعت کې هم صغیره ګناه لرو هم کبیره لرو. نو دیو دپاره علما وایي چې څنګه صغیره ګناه وپېژندل شي او څنګه کبیره ګناه وپېژندل شي. علما وایي اسانه تعریف دا ده صغیره هغه ګناه ته وایي چې په شریعت کې ورته کوم وعید نه وشي ذکر شوی او دا صغیره په نیک اعمالو باندې په عبادت باندې الله تبارک وتعالی مغفرت کوي او کبیره هغه ګناهونه دي چې هغه دپاره وعید په شریعت کې ذکر شوی اوسي او دا کبیره نه بهل کېږي مګر په توبو باندې چې توبه وباسي. یو قول دا ده. او بیا هم علما کرام فرمایي بیا هم امکان لري چې الله تعالی سره د دې چې ورته صغیره ګناهونه معاف کړي کبیره ګناهونه هم ورته معاف کړي. همدارنګه په مسند ابي اعلی کې هلته هم ذکر ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې روژه ونیسي په ورځ د عرفه کې غفر له ذنب سنتین متتابعتین الله تبارک وتعالی ورته د 2 کالو ګناهونه پی در پی ورته معاف کړي. همدارنګه په مسند د ابي داود طیالسي کې په مسند د امام احمد صاحب کې په مسند د ابن ابي شیبه رحمه الله ته هم دا حدیث دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې روژه ونیولله ورځ د عرفه کې یکفر السنتین متتابعتین الله تبارک وتعالی دې هم ورته 2 کاله ګناهونه پی در پی ورته معاف کړي. مسند ابي داود طیالسي کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې دا د عاشورا ورځ روژه څنګه ده؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل څوک چې د عاشورا ورځ کې روژه ونیسي احتسب نو زه دا ګمان کوم چې الله تعالی ورته د 1 کال ګناهونه معاف کړي. بیا یې ویل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه څوک چې په ورځ د عرفه کې روژه ونیسي دا څنګه؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه امید لرم الله تبارک وتعالی ورته د 2 کالو ګناهونه معاف کړي. څنګه چې مصنف د ابن ابي شیبه کې په روایت د عایشه بیبي راځي عایشه بیبي وایي ما في سنة يوم أحب إلي أن أصوم فيه إلا يوم عرفة. وانشته په درس کال کې هغه محبوبه ورځ چې زه پکې روژه ونیسم مګر ورځ د عرفه. دا ډېره محبوبه ورځ ده
او بل ځای کې مصنف ابن ابي شیبه کې راځي مسروق صاحبه وکانت عائشه تصومه، عائشه بیبي په دغه ورځ روزه نیوله. نو دا مستحب عمل دا هر مسلمان د پاره، هر مؤمن چې نارینه یا زنانه په دغه ورځ کې باید خامخا دی روژه ونیسي او دا مستحب عمل ده. اما د حاجي صاحبانو د پاره څه حکم لري چې هغې روژه ونیسي او ونه نیسي؟ نو دلته علماء کرام فرمایي هغې د روژه ونه نیسي. ولې؟ په دې خاطر د بخاري شریف او د مسلم شریف حدیث ده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حج کې په عرفاتو کې و. نو دلته خلکو شک وکړه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به روژه یا به روژه نه. نو په یو روایت کې میمونه بیبي راځي، په بل روایت کې بله بیبي راځي. هغې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته څه شودې یا څه د څښاک دپاره ولیږله، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه وڅښل. نو دې نه معلومېږي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ورځ د عرفه کې حج کې روژه نه و. په مصنف د ابن عبدالرزاق کې راځي هلته ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي حججت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره حج وکړ فلم یصومه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مراسم د حجو کې روژه ورځ د عرفه ونه نیولله. وایي ما حج وکړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره، هغه هم په مراسم د حجو کې روژه ونه نیوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم ونه نیوله. خو په روایت د مسند د ابي داود طالسي کې دومره اضافه شته چې ما حج حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره وکړ، هغه هم په دې کې روژه ونه نیوله. نو بیا ابن عمر صاحب وایي انا لا اصومه، زه هم په ورځ د عرفات په حجو کې زه هم روژه نه نیسم. ولا امر به ولا عنه، نه زه چا باندې امر کم چې روژه ونیسه او نه څوک د دې نه منع کم. نو دیونه علما کرام وایي چې څوک مراسم د حجو کې هغې د روژه نه نیسي، ولې د هغوی د خپل مراسم د حج ډېر درانده دي، پې باندې سخته تمامیږي. نو دا مستحب د هغې دپاره ده چې هغې په حجو کې نه وي. مننه. ښه را به شو د خپله د روژې فلسفې ته په عرفه د عرفې په ورځ ولې مسلمان روژه ونیسي؟ آیا روژه تر ټولو ارزښتمن عبادت دی؟ فلسفه یې دا ده که نه کومه بله خبره ده؟ اصل دا ده په د خپله په عباداتو کې دا روژه هم ډېر اعلیترین عبادت د الله تبارک وتعالی ده. په دې خاطر چې یو څوک انسان روژه نیسي صرف د الله تعالی په خاطر هر څه بندوي، هغه نه خوراک کوي نه څښاک کوي. په حدیث کې راځي یو نفر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی، وایي زما خوښېږي په دغه ورځ د عرفاتو کې چې زه روژه ونیسم، زما خوښېږي په دې ورځ د عرفاتو کې زه دومره عبادت وکړم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ولې دا عمل کوي؟ وایي په دې خاطر چې زه هم مشابه دغه کسانانو شم چې هغې نن په ورځ د عرفاتو کې درېږي او د الله تعالی عبادت کوي. نو یو نوع دا مشابهت دغه کسانانو سره راځي چې هغې د الله تعالی مثلا په عرفاتو کې عبادت کوي، دا هم یو نوع عبادت ده. دا بهترین شی ده چې خصوصا روژه ونیسي. په دې سره د روژې نور اعمال نور عبادتونه هم وي، لا بیخي سوا ده، نور هم هغه فضیلت چې په دې ورځو کې میلاویږي یا په نور ورځو کې نه میلاویږي ورسره. ډېره مننه. ښه په دې به دواړه بحث وکړو چې د تشریق تکبیرات نن پیل کیږي، دغه د عرفې سره څومره تړلي دي او دغه تکبیرات باید موږ او تاسو ووایو دې ته باید څومره ارزښت ورکړو، څومره ارزښتمن دي چې تر څو موږ او تاسو هغه په اصطلاح د عرفې روژه هم نیولي په څنګ کې د تکبیراتو ونیسو ډېر ثوابونه ترلاسه کړو. په مصنف د ابن عبدالرزاق کې راځي، په مصنف د ابن ابي شیبه کې راځي چې تکبیراتو کې کوم الفاظ باید وویل شي. نو الفاظ دا دي چې الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، دا تکبیرات دي. نو امام ابو یوسف رحمه الله خپل کتاب په آثارو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه روایت ذکروي چې دې کې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پورې رسیږي چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به هغه به په ورځ د عرفې د سهار مانځه څخه شروع کول، که دریم د ورځ د اختره پورې تر مازدیګره پورې به دا د مازدیګر تر لمانځه پورې ویلي وو. او امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله هغه خپل کتاب لري په نامه د آثار، هغه هم د امام ابو حنیفه رحمه الله نه نقلوي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه نقلوي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې هغه به د ورځ د عرفې د سبعی مانځه څخه شروع کوو، د څلورم ورځ د اختر ته مازدیګر مانځه پورې به دا تکبیرات تشریق ویلي چې یعنې ټول 23 منځونه پکې راشي. بیا وایي په دې آخر د کتاب کې وقال محمد ونحن نأخذ به،
و امام محمد وایي چې موږ په دغه قول باندې عمل کوو. یعنی په نزد د احنافو کې، په نزد امام ابو حنیفه رحمه الله کې واجب دا تکبیرات تشریق ویلل. خو د څه وخت نه ټیم شروع کېږي، ورځ د عرفې د سبای مانځه څخه شروع تر څلورم تختر ته مازدیګره پورې ویلل شي. حکم د تکبیر تشریق علما کرام فرمایي دا واجب ده، هر چا باندې واجب دی چې دا ویل شي. خو کوم مواضع کې ویل شي؟ علما فرمایي هغه مواضع کې دا ویل چې مونږ په جماعت باندې ادا شي او بعد فرضي منځون نه ویلل شي او په جهر باندې ویل شي. دا په مسافر باندې په زنانه و باندې نشته. که کله مسافر یا زنانه هغه جمع تراغلل خو مطابقتا دی ووایي بیا. ښه، که چیرې یو څوک زمینه نه وي ورته برابر، لکه څنګه چې تاسو اوس مسافر وي یا ښځینه مثال نورو ته یو څوک دی مجاهد دی، مثال وطن ساتي، امنیت ساتي د خلکو، جمع ته نشي له جماعت ته دی بیا لمونځ کوي، یوازې لمونځ کوي. په د یوازې لمانځه کې هم ویلی شو یعنې دغه کومه په اصطلاح هغه مونږ خپله غاړه خلاصېږي او که نه؟ څوک چې یوازې مونځ کوي هغه په جمع باندې نه کوي، هغه باندې حکم د وجوب نه لري. او که هغه یې وایي بیا هم ثواب یې باندې میلاویږي، ولې دا ذکر و اذکار د الله تبارک وتعالی ده، بیا حکم د استحباب ورته لري، بیا هم ثواب الله تعالی ورکوي هغوی ته. ښه، ډېره مننه. د ما ته عمومي بحث په عرفه ده یا د عرفات خپله نن هم دغه ورځ ده او په دغه ورځ کې به مسلمانان عبادت ترسره کوي. یو څه چې غواړم مولوي صاحب زه ووایم، مخکې هم یادونه وکړه، په پخوانیو زمانو کې د پخوانیو پیغمبرانو د امتونو عمرونه ډېر وو، تقریبا 200 کاله او 250 کاله به دوی عمرونه کړل، خو د حضرت مسلم د امت عمر هغه اوسط عمر تر 80 کالو پورې دی، نور موږ له دې دنیا څخه ځو. خو بیا یو چارلز چالاپ پاک موږ تر کړی دی، هغه دغسې ورځې راکړي دي. مثال د قدر شپه ده، د قدر شپې عبادت تر 1000 میاشتو پورې چې تقریبا 83 کاله کېږي. یو څوک 83 کاله یو چا عمر لري، که چېرې په دې کې عبادت وکړي د دې ثوابات ورکړي، یا په دغه ورځ کې د یو کال مخکې د یو کال وروسته ګناهونه یو چاته بخښل کړي. ډېری داسې خلک به وي، داسې بندګان به وي چې په نن به ژوندي وي، خو راتلونکې عرفې ورځې ته به نه وي له دې دنیا څخه به تللي وي او خپل ژوند به له لاسه ورکړي. پوښتنه کومه چې څومره مهمه ده چې موږ مسلمانان د دغه فرصتو څخه ګټه واخلو یا دغه فرصتونه له لاسه ورنکړو. څومره مهمه ده چې په دغه برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړو او د اسلام مبارک دین په سمه معنا زده کړو او پر ځان یې عملي کړو او نورو ته یې وښیو. اصل خو الله تبارک وتعالی دغه امت دپاره هغه څیزونه ورکړي چې هغه یې نور امت دپاره نه دي ورکړي، او دې امت دپاره دومره فضایل ورکړي. اول فضیلت د دې امت دپاره دا چې دا امت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیانې ګرځولي. څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم افضل الرسول ده، همدارنګه امت هم د هغه بهترین د امتیانو څخه ده. او الله تبارک وتعالی دې امتیان د محبوب صلی الله علیه وسلم دپاره خاصې ورځې ګرځولي، خاصې شپې ګرځولي. هغه خاص ورځ او شپو کې یو انسان چې الله تبارک وتعالی ته عبادت وکړي، نو الله تبارک وتعالی ډېر لوی لوی اجرونه ورکړي. لکه خصوصا په ورځ د عرفه څوک چې عبادت وکړي، رسول اکرم علیه السلام فرمایي په روایت د مسلم سره، یو کال د وروسته او یو کال د مخکیني ګناهونه الله تبارک وتعالی ورته معاف کوي. او بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي څوک چې یو نیک عمل وکړي نو الله تبارک وتعالی بدله د 10 ورکوي. او بل ځای کې فرمایي څوک چې یو عمل د نیکو کې الله تعالی بدله د 90 ورکوي. او بل ځای کې فرمایي څوک چې بدله هغه یو عمل د نیکو کې الله تعالی بدله د 100,000 ورکوي. نو علما کرام وایي دا څنګه دغه بدلی تبدیلیږي؟ دلته دا ده چې یو انسان څومره د خپل اخلاص لري، څومره صداقت لري په دغه عمل کې. که یو انسان مثلا یو روژه نیسي او د دې دومره مثلا صداقت ده او دومره اخلاص په دې کې ده چې دا د 10 ورځو که الله تعالی 10 ورځې ورکړي، که دومره دا په یقین سره او په صداقت سره دا روژه نیسي، الله تعالی د 90 او د 100,000 هم دې ته اجر و ثواب ورکړي. نو موږ تاسو مسلمانانو ته لازمه دا ده، ضروري دا ده چې دغه شپې ورځې دا غنیمت وګڼو. هسې د سبب دا شپې ورځې نه، لکه څنګه چې د حسن بصري رحمه الله نه روایت د هغه وایي هلک المصوفون، وایي هغه کسانان هلاک شول چې هغوی وایي زه دا نن شپه به تېره کړم، سبا به زه توبه وباسم. ولې؟
نو شپه پې باندې راغله ولم یستیقظ سبا دا ویښ نه شو هماسې وفات شو. نو هره لحظه مو هره شیبه مو د خپل غنیمت وګڼو، د الله تعالی په عبادت کې تېره کړو، د الله تعالی په طاعت کې تېره کړو. الله تعالی ډېر لوی لوی اجرونه او ډېر لوی لوی بدلې ورکړي مسلمانانو دپاره. بله بله، ډېره مننه کوم قدرمن مولوي صاحب. په وروستیو کې ستاسو پیغام او څه ویل لرئ هېوادوالو ته؟ الله مو خوشحاله ولري. زما پیغام دا ده خصوصا هغه محصلین د ځوانانو دپاره چې تاسو د خپل دغه ورځو شپې غنیمت وګڼئ، په دې کې عبادت د الله تبارک وتعالی وکړئ، سره د دې د خپل زده کړو ته تعلیم ته مو خاصه توجه ورسئ. دغه ملت او دغه وطن تاسو ته ضرورت لري. سبا به تاسو اوسئ دغه ملت قائدین به جوړېږي، رهبرین به جوړېږي. هغه څوک جوړ شي تاسو یو څه زده او خلکو ته یې وښیي. ډېره مننه مولوي صاحب.